وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې اویا میندې چې بچی مړ شوي او د هغې غم راټول کې دومره یعقوب علیه السلام ته غم. نبی یې ترنه تپوسو کو چې الله ورله څومره اجر ورکړی په دې غم باندې. نو جبریل امین ورته وفرمایل چې الله ورله د 100 شهیدانو عمره اجر هم ورکړی، د اویاو میندو عمره غم پرې راغلی او د 100 شهیدانو عمره اجر رب العالمین یعقوب علیہ السلام لور کړو. حدیث مبارک کې هم راځي اشد الناس بلاء الانبیاء، د ټولو نه زیات تکالیف چې راغلي هغه په پیغمبرانو راغلي، بیا ورپسې چې څومره یو کس الله ته نږدې وي نو دومره په الله تبارک وتعالی لوی امتحان راولي. نو په یعقوب علیہ السلام په زړه کې د یوسف علیہ السلام محبت ډیر زیاتو، نو ځکه په الله تبارک وتعالی دا امتحان ډیر لوی راوست چې دا بچی ته نه جدا کو. وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس په یوسف علیہ السلام. وابیضت عیناه، سپینې شولې سترګې د من الحزن د غمنا، فهو کظیم او دې ډکو د خفګان نه. نو قالو دی ورته وی تالله قسم په الله تفتأ تذکر یوسف، ته یادوي یوسف علیہ السلام حتی تکون حرضا تر دې چې ته به بیکار شي، ګوره نور به ډیر خراب شي، مړ بشي، او تکون من الهالکین یا بخلاک شي، مړ بشي، نور د دینه واوړه، نور دا غم مزه تو د یوسف علیہ السلام مړ بشي نور. نو قال یعقوب علیہ السلام وی انما اشکو بسی وحزنی الی الله، ز بیانو مخپل سخ غم او خفگان الاللہ، اللہ تی بیانو ما. تب وی چی دا پیغمبرو دولی دومره خفگان کو، زکا دا خفگان چی دے کنا دا دا پیغمبر دا نبوت سر منافی ندے گورے، دا خود طبعی خفگان دے، بچے لرشوے دے نو خفگان با پی رازی نا، دا دا نبوت سر منافی ندے. لکه بخاری شریف کے رازی چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابراهیم بچیو د نبی علیہ السلام چې هغه وفات شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جړل، سترګونه اوښ کې بهیدلې او فرمایلی وی ان العین تدمع والقلب یخشع، وی سترګه چې دا اوښ که بهیي او زړه چې دی هغه یریږي، او زنوام مگر اغا سچ اللہ پی رضا دے. خوی و انا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون، خو ابراہیم ستا پا جدائی دیر غم جنیما او دسترگون اوخ کی بیدلی. نو علماوی د غم پا ٹیم کی دسترگون اوخ کی بیدل دا دزرد نرموالی نخدا، دا ببیگی خام خواب اوخ کا رازی، جڑا برازی. نبی علیہ السلام د تمام انبیاء سردار دے، بچے وفات شو دسترگونے اوخ کی بہیگی، وی بچیا ډیر غمجن مستا پا پیراق باندے. نو دا نبوت سر منافی نه دا، دا د انسان طبیعت تے فطرت تے چی د پڑکی با نرموالے پروتی و دے بجاڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ توائی ما تاسو د دین نه منکړي چې جاړی مو، زه تاسو تواما د غم په وخت کې ګریوانونه مشلوئ، مخ په سپیړو موخی او چغې موخی، زه تاسو د دینه منکو، نور به خامخا سړی جاړي. نو ابراهیم علیہ السلام وی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، زه بیانوم خپل سخت غم او خپل خفگان الاللہ، اللہ تخپل شکایت کوما. نو علماوی چې کله خپل پریاد سړی بنده الله تکی نو دا ناشکری نه ده، بیا دا بی صبری نه ده چې پتا مصیبت راشي او تخپل پریاد الله تکوا، چې مصیبت راغې مخلوق ته پریاد مکوا او الله تکوا.
حدیث مبارک کې راځي چې کله په یو بنده باندې غریبی راشي او دې ډیر محتاج او دې دا غریبی د مخلوق نه پټه کی او الله ته پریاد شروع کی، مخلوق ته نخکاره کوي، الله تبارک و تعالی وی زه ولد یو کال د رزق بندوبس وکم. نو الله ته فریاد کو با، الله ته به فریاد کو. الله ته فریاد کول دا بی صبری نه ده، خو مخلوق ته فریاد کول چې دی هغه دا بی صبری ده. ځکه یعقوب علیہ السلام وی انما اشکو بسی وحزنی الی الله، زه خپل غم او خفګان الله ته سپارم. او بیا بچو ته وی ځئ معلومات کوئ، تالاش کوئ، انشاءاللہ زما بچے با اللہ مال راولی. وی واپس لاړ فرمائی فلم استیئسو هر کله چې دی نا امید شول منه داغنا خلصو نجیه نو جدا شول جرګه کوونکی. قال کبیرهم اویل مشرددوی علم تعلمو آیتا ستا معلوم ندا ان اباکم چی بیشک پلار ستاسو قد اخذ علیکم پتقیق سرا اغسطی وستاسونا موسقا من اللہ کلک وعد دا اللہ دا طرفنا ومن قبل او پخواد دینا ما اغفرتم چی تاسو کوتاہی کڑی وا فی یوسفا دا یوسف علیہ السلام پبارکی. نو فلن ابرح الارض زخو هیچ چری نجدا کېگم د دې زینا حتی یأذن لی ابی تردی چی اجازت اکی ما تپلار زما او یحکم اللہ لی یا پیسل اکی اللہ زما پبارکی وهو خیر الحاکمین دغا اللہ غور فیصل کون کے دے. ارجعو الى ابیکم واپس لار شیخ پلپلار تا فقالو ورتوا یا ابانا اے پلار زمونگا ان ابنک سرق بیشک استازوی غلا کړی دا وما شهدنا او گواہی نکو مونگا الا بما علمنا مگر پا آغی سوچی مونگ تپی علم دے. وما کننا للغیب حافظین نیو مونگا دا غیبو خبر لرون کی. واسأل القریتو تپوسو کدا غی کلینا کننا فیہی چی مونگو پا آغی کی والعیر اللتیو دا قافلی آغینا اقبلنا فیہا چی مونگ پاغی کی راغلیو دا اغین تپوسو کوا انا لصادقون بیشک مونگ رشتینیو. قال اویل یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکہ خیستکڑے دے تاسو تا نفسن استاسو امرن یو خبرا فصبر جمیل پس زما کار چی دے صبر جمیل دے. عصا اللہ امید دے چی اللہ ایتینی چراب ولی ما تبیہم دا طول جمیعاً پا یوزے باندی دی بما ترازی انہو بے شکا دغا اللہ والعلیم الحکیم پو دیو دا حکمتن خاون دے. وتولا عنہم مخوارو ددوینا وقال ویلے یا اسفا اے افسوسا علی یوسفا پا یوسف علیہ السلام باندے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ سپینشولی دوارسترگی ددم من الحزن دغم د وجنا فهو کظیم او دے ڈکو د خبگان. نو قالو دی اویل تاللہ قسم پاللہ تفتع تذکرو تب ہمیشہ یادوی یوسف علیہ السلام حتی تکون حردون تردیچی تبشی بیکارا رنزور بشی او تکون من الحالکین یا بشی تد حلاک شونا مڑ بشی.